نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. د هر څه تر مخه ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قبل سما د افغانستان د مظلوم مجاهد او غیرتي ولس لپاره د یو نه هیریدونکي ورځې 15 کلیزه ده. دا ورځ نه یوازې زموږ د تاریخ د یوې سترې لاسته راوړنې یاد تازه کوي، بلکې د قربانیو، زغم، استقامت او الهي نصرت یو ژوندی ثبوت دی. 15 کاله وړاندې د قبل سما د دوحې په تاریخي تړون کې پر افغان خاورې د اشغال خاتمه اعلان شوه او ملت د اوږدو کلونو مظلومیت، قربانیو او هجرتونو ثمره ترلاسه کړه. دا فتح یوازې د جګړې په میدان کې نه وه، بلکې د ایمان، اتفاق، تدبیر او حوصلې هغه بریا وه چې د حق او ثبات لاره یې پرانیسته. موږ د دې سترې ورځې د کلیزې په مناسبت د افغانستان ټول مجاهد ولس د هېواد د استقلال، امن او ثبات ساتونکو ته مبارکي وایو. دا فتح د ټول ملت د ازادي د هر افغان ده او د دې بریا اصلي پاسداران زموږ د هېواد عزتمن ولس دی. خو دا لاسته راوړنه یوازې د لمانځنې لپاره نه، بلکې یو ستر مسؤلیت ته د متوجه کېدو پیغام هم لري. موږ ټولو افغانانو ته لازمه ده چې د یووالي، ورورولي، ملي وحدت او اسلامي نظام د تحکیم لپاره کار وکړو. موږ مسؤلیت دا دی چې خپل هېواد له اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او فرهنګي پلوه پیاوړی کړو، څو د ازادۍ ثمرې ټول ملت ته ورسیږي. موږ نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکوو چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله دوست او متقابل احترام ته ژمن هېواد دی. د دې ورځې په برکت پر ټول افغان مجاهد ولس غږ کوو: راځئ چې ټوله لاسونه یو کړو، خپل دین او وطن ته وفاداره پاتې سو او دا ازادي رښتینې معنا په خپل عمل کې وښیو. د تاریخ په اوږدو کې هر اشغالګر چې زموږ د پاکې خاورې د نیولو خیال کړی، ذلیل، مایوس او ناکام سوی دی. د امریکا اشغال په درشل کې هم اشغالګر چې د خپلو مادي امکاناتو، ټکنالوژي او نظامی ځواک په غرور سره زموږ خاورې ته راغلی و، د افغان غیرتي ولس د ایمانی قوت، قرباني، جهاد او مقاومت په وړاندې له داسې ماتې سره مخ شول چې تاریخ به یې تل یاد ساتي. اشغالګرو هڅه وکړه چې زموږ دین، کلتور، ارزښتونه او خپلواکي تر پښو لاندې کړي، خو زموږ مؤمن ولس په ځانګړي ډول زموږ زړورو مجاهدینو د قرباني او جهاد له لارې وښوده چې دا خاوره د هیڅ یرغلګر لپاره د تسلط ځای نه دی. هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ګران هېواد به په اقتصادي او تعلیمي ډګر کې هم د بریا تر هسک مقام رسوو او ډاډ ورکوو چې دا نظام د ټولو افغانانو د قربانیو ثمره ده. موږ دوی هر ډول ستونزو حل ته ژمن یو. پر ولسونو هم غږ کوو چې د ګران هېواد د پرمختګ لپاره د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه کار وکړي. موږ نن د دې سترې بریا د کلیزې په مناسبت د افغانستان ټول مجاهد ولس ته یو ځل بیا د زړه له تله مبارکي وایو، خاص کر د کابل شریفو خلکو ته. په پای کې د دعا کوو چې ګران هېواد افغانستان کې تل اسلامي نظام قایم او ګران هېوادوال د پردیو د شر څخه په امان وسی.